سلامونه او نیکی هیلې. یو ځل بیا زه عباد الله نورستاني په خپل یوټیوب چینل آنلاین لرنینګ سنټر کې درته ښه راغلاست ویم. هیله ده چې تاسې ټول روغ جوړ او په خپل ورځني چارو کې بریالي اوسئ. د تل په څیر نن یو ځل بیا په ګرامر کې زموږ موضوع ده او د ګرامر اړوند الفابیټ باندې غږیږو. په تیره ویډیو کې موږ د الفابیټ اړوند تعریف هم اخیستی و، بیا د الفابیټ ویشنه د شکل له مخې موږ وکړه او هم ویل چې د شکل له مخې یا د لیکلو له مخې الفابیټ یا الفبا په دوه برخو باندې ویشل کیږي، چې یو ته یې کیپیټل لیټرز او بیا بل ته یې سمال لیټرز ویل کیږي. په نننۍ ویډیو کې موږ د الفابیټ ویشنه د پروننسیشن یا ساوندز له مخې کوو، یعنی د تلفظ له مخې د الفبا ویشنه کوو. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او همدارنګه که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ. Alphabet is classified according to two ways. لکه څنګه چې مخکې موږ ویلو الفبا د دوو اړخونو له مخې ویشنه کیږي. یو چې according to writing یا according to form د لیکلو یا شکل له مخې ویشنه وه، او دویم یې چې ده هغه according to pronunciation د تلفظ له مخې د الفبا ویشنه. According to pronunciation, alphabet is divided into three types. د تلفظ له مخې توري په درې برخو ویشل کیږي. لومړی ته واول لیټرز یا غږ لرونکي توري، دویم ته یې کانسوننت لیټرز بې غږه توري، او دریم ته هغه سیمي واول لیټرز ویل کیږي یا نیمه غږ لرونکي توري. که واقعیت ته ځیر شو، په انګلیسي کې موږ سره 26 توري دي او هر یو توري په خپل ترکیب کې اوازونه لري، نو ځکه ورته موږ لیټرز ویو. لیټرز په ده ویل کېږي چې د هر یو توري اواز ورکوي، یو ساوند ورکوي. نو بیا دلته موږ څنګه ویو چې بې غږه توري یا نیمه غږ لرونکي توري یا غږ لرونکي توري. نو د دې لپاره چې تاسو پوه شئ چې یو توري کله بې غږه توري اوسي، څنګه بې غږه کېږي، او همدارنګه غږ لرونکي توري کومې دي، او په ضمن کې د سیمې واول اړوند هم که غواړئ چې پوه شئ ویډیو تعقیب کړئ. لومړی واول لیټرز ته راځو یا غږ لرونکي توري. په اول قدم کې موږ د واول لیټرز تعریف اخلو. A speech sound in which the mouth is open and the tongue is not touching the top of the mouth, the teeth or the lips. غږ لرونکي توري د وینا هغه ډول غږونه دي په کوم کې چې خوله خلاصه پاتې کیږي او ژبه د خولې پاسنۍ برخه غاښونه یا شونډو سره نه نښلي. یعنی هدف د دې دا ده کله چې موږ غږ لرونکي توري تلفظوو، په دې کې د غږ لرونکي تورو تلفظ موږ په خلاصه خوله باندې کوو، یا هم د ژبې په داخل کې کوم شونډې یا غاښونه یا همدارنګه د ژبې پاسنۍ برخه ده، دې سره کوم ټچنګ یا ملاویدنه یا لمس کېدنه نه رامنځته کېږي. نو هر کله چې دغه واول توري موږ تلفظوو او ژبه کې دغه ټچنګ یا ملاویدنه نه رامنځته کېږي، نو دغسې تورو ته موږ واول لیټرز ویو. یا هم موږ یو بل ډول تعریف هم اخیستی شو. واول لیټرز are those letters when we pronounce them they have the same sounds from first up to the end. یا غږ لرونکي توري هغه توري دی وای کوم چې کله چې مونږ دا غږ لرونکي توري تلفظو دیو همغه یو شان د غږ ورکوي د ابتدا نه تر اخره پورې. او یا هم vowel letters producing sound made without using teeth, tongue or lips. واول توري هغه ډول توري دي په کوم کې چې موږ غږ تولیدوو، په کوم کې چې موږ نه شونډې، ژبه او دارنګه غاښونو سره نه ملاوو. یعنی هر کله چې دا 5 واول توري موږ او تاسې تلفظوو، نو په دې کې په خوله کې هیڅ نوع ټچنګ یا هیڅ نوع لمس کېدنه یا ملاویدنه نه رامنځته کېږي. موږ سره واول 5 دانې دي: A, E, I, O, U. که چېرته تاسې دغه 5 واړې تورې تلفظ کوئ، نو دا به په خوله په وازه خوله یا په خلاصه خوله به تلفظېږي او هیڅ نوع ممانعت او هیڅ نوع ملاویدنه یا ټچنګ به په خوله کې نه رامنځته کېږي. لکه مثال A, E, I, O, U
نو که تاسې زیر شئ هیڅ نوه په خوله کې ملاوېدنه یا ټچینګ نه رامنځته کېږي. نو دغسې تورې چې کله په خوله کې هیڅ نوه ټچینګ نه راځي دې ته واول لیټرز یا غږ لرونکي تورې ویل کېږي. د تورو ویشنه د تلفظ له مخې دویم یو ته هغه کانسوننټ لیټرز ویل کېږي یا بېغږه تورې. Our speech sound made by completely or partly stopping the flow of air being breathed out through mouth. بېغږه تورې د وینا هغه ډول غږونه دي په کوم کې چې تنفس یا ساه اخیستنه په مکمل یا نیمایي ډول سره د بندېدو په نتیجه کې غږ جوړوي. یعنی کله چې منګه کانسوننټ تورې تلفظوو د دې تلفظ په جریان کې به یا خو به خوله کې ستاسې مکمل ډول سره بلاکینګ یا بندېدنه یا دغه پوکې د ساه د ممانعت باعث به کېږي او یا که نیمایي نه اوسي که مکمل نه اوسي نیمایي ډول سره به ستاسې دغه اوازونه به بلاک کېږي یا سټاپ کېږي په وخت د تلفظ کې. لکه مثال منګه که ویو بی نو بی کې که تاسو وګورئ مکمل ډول سره د اواز بندېږي تنفس چې کله منګه کوو دا مکمل سره سټاپ کېږي. یا که تاسو ووایئ جی یا که ووایئ ډي نو دا هغه ډول تورې دي کله چې منګه تلفظوو نو اواز کې یو نه یو ډول خنډ رامنځته کېږي یو نه یو ډول په خوله کې دغه ټچینګ یا ملاوېدنه یا لمس کېدنه رامنځته کېږي. نو دغسې کله چې یو تورې تلفظوو او دغه لمس کېدنه او ملاوېدنه رامنځته کېږي دغسې تورو ته په انګلیسي کې کانسوننټ لیټرز ویل کېږي. کانسوننټ لیټرز په انګلیسي کې کانسوننټ تورې د 5 واویلو او د 2 سیمې واویل څخه علاوه نور ټول 19 تورې کانسوننټ بلل کېږي. اوس راځو د تورو ویشنه د تلفظ له مخې دریم یو برخې ته هغه د سیمې واویل لیټرز ویل کېږي یا نیمه غږ لرونکي تورې. تعریف په دې ډول دی our speech sounds that sound like a vowel but function as a consonant. نیمه غږ لرونکي تورې د وینا هغه ډول غږونه دي کوم چې د واویل تورو غږ ورکوي خو لیکن د بې غږه تورو دنده اجرا کوي. سیمې واویل لیټرز آر W and Y. سیمې واویل تورې موږ سره W او Y دي. راځو تعریف ته یعنی سیمې واویل یا نیمه غږ لرونکي تورې هغه ډول تورې دي کله چې موږ تلفظوو د دیو غږ یا ساوند چې دی عین شکل سره د واویلو غوندې دی. یا واویل چې څه ډول غږ ورکوي دا سیمې واویل هم هماغسې غږ ورکوي. لکه W عموما د O او د U تورې غږ ورکوي O غوندې او Y چې دی عموما د I او یا هم د موږ سره د E تورې غږ ورکوي. نو د دې دواړو تورو غږونه عموما موږ سره د واویل ورکوي خو لیکن کله چې دیو سره منګه هغه دیو دغه وظیفه چې دی په یو لغت کې او دیو سره کوم هغه برخود یا سلوک چې کېږي هغه د کانسوننټ تورو سره کېږي. یعنی د غږ له مخې دیو واویل دی خو د وظیفې یا دندې له مخې دیو کانسوننټ دی. لکه مثال موږ سره غږ کې لکه وای دلته وای تور استعمال دی دلته وای د آی غږ ورکوي په دې مثال کې او دا عین شکل سره واویل په ډول سره استعمال شوی دی. لکه کرای نو دلته وای تورې موږ سره واویل دی او دا ساوند ورکوي او هر هغه تورې چې غږ ورکړه او یا د غږ جوړولو باعث ګرځي هغه ته موږ واویل ویو. خو څه ډول لغت به اوسي چې هلته دغه سیمې واویل تورې د وظیفه د کانسوننټ وکړي. نو لکه موږ ویو او وینډو لکه څنګه چې تاسو معلوم دی د واویلو نه مخکې موږ د آن کلمه استعمالو لہذا موږ کلمه دلته استعمال کړه دا ځکه چې W دلته وظیفه د کانسوننټ کوي او وینډو. یا مثال ایلو شرټ ویو که چېرته W او Y موږ ووایو چې واویل دی بیا به دلته موږ آن کارو لیکن غږونه د واویلو ورکوي خو وظیفه د کانسوننټ وظیفه د کانسوننټ لري. نو لہذا دلته منګه آن کلمه نه استعمالو دغه د W او Y نه مخکې منګه د آ کلمه استعمالو. نو دا او زمونږه د نن ورځې درس. هیله ده چې ویډیو به مو تر پایه کتلی اوسي. که زمونږه چینل مو نوی سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن کېکاږئ تر څو زمونږه نور ویډیوګانې تر تاسې ورسیږي. راتلونکي ویډیو به زمونږ د واویلو تورو په اهمیت باندې اوسي.
یعنی موږ انګلیسي کې ولې واویل توري لرو یا د واویل تورو اهمیت څه کېدای شي، نو راتلونکي ویډیو هم تعقیب کړئ او تر بیا ښه وختونه.